السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د رشید خان مینوالو ته یو نوی او په زړه پورې خبر ورکړم چې رشید خان څلورم وار داسې په بیګ بیش لیګ کې یو په زړه پورې بولینګ نندارې ته وړاندې کوي. دې نه علاوه زه به تاسو ته ووایم چې رشید خان یو بل نړیوال ریکارډ هم په بیګ بیش لیګ کې جوړ کړ. نو که تاسو هم په رشید خان باندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو حتما لایک کړئ او خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. نو دوستانو نن په بیګ بیش لیګ کې د رشید خان دوی ټیم او د محمد نبی دوی ټیم خپل مابین کې یوه لوبه ترسره سوله. دغه لوبه ونه د رشید خان دوی ټیم ډېر په اسانۍ سره یې وګټله او د محمد نبی دوی ټیم ته یو شرمناکه ماتې ورکړله. زه به تاسو ته وایم چې په دغه لوبه کې اول د رشید خان دوی ټیم بیټنګ ترسره کړ چې 103 رنزه ټارګټ یې د محمد نبی دوی ټیم ته ورکړه او هغوی ونه څه کولی چې دغه ټارګټ پوره کړي. صرف 110 پورې دغه رنزونه ورسول او همدغسې ټول لوبغاړي اوټ شول. محمد نبي که موږ وګورو په بولینګ کې 4 اورو کې 33 رنزه ورکړي دي او یو لوبغاړی اوټ کړی ده او په بیټنګ کې بیا دومره خاص نه ده ځلېدلی، صرف 6 رنزه یې کړي دي. خو بل خواته که موږ د رشید خان بالینګ وګورو، رشید خان بیا نن هم یو په زړه پورې بالینګ نندارې ته وړاندې کړه. زه به تاسو ته وایم چې دغه 4م وار ده چې رشید خان په بیګ بیش لیګ کې مسلسل ډول باندې دومره ښه بالینګ ترسره کوي او د خپل ټیم لپاره لوبې ګټي. په نن لوبه کې رشید خان 4 اورو کې صرف 19 رنزه ورکړي دي او همدغسې 2 خطرناکه لوبغاړي م اوټ کړي دي چې یوه وکټ یې محمد نبي په دغه لوبه کې اوټ کړ او دې سره رشید خان اولنی انټرنیشنل لوبغاړی سو چې په بیګ بیش لیګ کې دومره کم وخت کې دومره زیات لوبغاړي اوټ کړي دي. زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان رشید خان اولنی انټرنیشنل لوبغاړی سو چې دومره تیز یې 50 لوبغاړي زر اوټ کړي دي، یعنې دومره کمو لوبو کې دومره زیات، یعنې 50 لوبغاړي ټول نه زر اوټ کړي دي او همدغسې دغه یو نوی ریکارډ رشید خان په بیګ بیش لیګ کې جوړ کړو. که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبره ورغواړئ نو دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کولی سئ او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.